څه کسانو په مکه مکرمه کې هغوی به په قرآن پورې او په پیغمبر پورې او په دین پورې بیا ټوکې کولې. تقریبا 15 کسان د هغې په لیسټ په ټاپ باندې وو. یو ولید ابن مغیره المخزومي و، د خالد ابن ولید چې کوم پلار ولید ابن مغیره، ده به په قرآن پورې ټوکې کولې، په پیغمبر پورې بیا ټوکې کولې صلی الله علیه وسلم. یو حارث ابن حنزله و، ده به هم ټوکې کولې. دویم د عبدالمطلب زوی و، د هغه اسود نوم. او یو عاص ابن وائل السهمي و، یو اسود ابن عبد یغوس. دا 15 کسانو په ټاپ لیسټ باندې، د لیسټ په بل ور اثر باندې چې دی مشري کوله د هغې خلکو کومو چې به ټوکې کولې په قرآن مجید پورې. او دی یو ورځ راغلی او دا خبره یې کړې وه، دا فرشتې راغلې او ستا تصدیق یې وکړو، اسمان نه راکوز شو، مونږ ولیدې. یا چېرته زمونږ دا مړي دا مشران راپاڅېد او ستا تایید یې وکړو، یا دا نور مړي ژوندي او مړه ټول راجمع شي او ستا تصدیق وکړي، نو بس ټیک ته مونږ به ایمان راوړو. ابو جهل هم څه داسې خبرې کړې وې. الله جل شانو فرمایي دا بانې کوي، نه راوړي ایمان. ابو جهل یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لاسو کې کاڼي پراته وو، کاڼي نبی علیہ السلام ته وی که دې زما په دې لاس کې څه دي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل ستا په لاس کې څه نه دي، دا راته وایم چې ستا په لاس کې څه دي، که دې زما دپاره ګوایي ورکړه چې دا د الله پیغمبر دی، بیا به ومنې؟ بیا خو بالکل ومنم. کاڼي په لاس کې پراته. هلته د کاڼو نه اواز راغی، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. ای نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پتا دی د الله جل شانو د طرف نه رحمتونه، پتا دی درود و سلام مخامخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. هغه کاڼي راوغورځېد ته وغورځول. ډېر ظالم جادوګر دی وایي، ما په لاس کې جادو ستا سره دی جادو. او دا دی به بانې کولې قسم قسم که ډېرې معجزې الله فرمایي زه راولېږم دي ته بیا هم دي ایمان راوړو. دا خو هسې منځ کې څه خبر را یاد شي، مقصدي خبرې له راځو. هغه بله ورځ تاسې یو خبره کړې وه چې انسان په کومو روایاتو کې غټ شي، په کوم رسم و رواج کې غټ شي، د ده یو فکري د سوچ یو ډانچه جوړه شي. او هغه د ده فکري چې کومه ډانچه ده، د ده چې کوم سوچ جوړ شوی دی په کومو روایاتو او په کومو رسمونو کې، نو هغه سوچ حق دننه نه پرېږدي، حق خبره دننه نه پرېږدي. دا یو خبره هم کړې وه. نن وایو کله چې د انسان مخې ته حق خبره راشي او دی انکار کوي، دا انکار دی ولې کوي؟ په دې باندې لږه خبره وجه دا ده چې دی هغه حق خبره په غلط ټریک باندې اچوي، غلط رخ باندې غورځوي خبره، غلط یې علي، نیګیټیو سوچ کوي، غلط سوچ کوي. نو بیا دته هر څیز څه ښکاري او ته الټه ښکاري. نو کم اگر چې یو پیغمبر او یو داعي چې کله دعوت ورکوي او حق خبره کوي، نو حق خبرې سره به دلایل هم پیش کوي. نو دلایل چې دی پیش کوي که نه، د حق ویونکی سړی چې کله دلیل پیش کوي چې زما دا خبره حق ته دی باندې دا دلیل دی، دا دی دا دی دا دی دا دی دا، نو دا دلایل بیا دوه قسمه باندې، څو قسمه؟ دوه قسمه. یو هغه دلایل که نه چې هغه انسان محسوسولی شي، کتلی شي، لاس وروړی شي وله، بس چې محسوسي کي که په هره طریقه باندې، یو هغه دلیل. یو هغه دلیل چې محسوسیږي نه، نو بیا چې دته کله دا دواړه قسمه دلایل پیش شي که نه، هغه حسي او غیر حسي، هغه چې محسوسیږي او نه محسوسیږي. کم دلایل چې نه محسوسیږي هغه ورته پیش شي، اگر چې ښه مضبوط دلایل وي، خو دی بیا وایي ته د مشرانو نه ښه پوهېږي څه. څه وایي؟ زمونږ د مشرانو دا طریقه وه، ته به ورته حق خبر کې بیا هم نالي، ولې دی به دا خبره کوي ته د مشرانو نه ښه پوهېږي. او که ته حسي دلایل پیش کړي، حسي مطلب دا دی چې یو څیز دی په خپله ویني چې داسې ده، نو دی به وګوره جادو یې وکړو. څه یې وکړو؟ یا جادو دی یا دوکه ده، څه دروغ پکې شته، څه چل دی پکې، هسې نه ده. نو حق بیا دی نه تسلیموي. او دا زمونږ په دین اسلام کې دا مسله نه ده. دا که زمونږ معاشرت ته وګورې او زمونږ سیاست ته وګورې، که زمونږ تهذیب ته وګورې، په ټولو کې دا مسلې چلي. یو سړي ذهن چې د کمې پارټۍ مطابق جوړ شي، نو ټول ورته غلط ښکاري. نه پوهېږي په دې باندې. که سړی ولې دلیل صحیح ورکوي بیا هم نه مني، دلیل هم نه مني. او که ښی ورته نو هغه هم نه مني، وایي دا فیک دی. څه دی؟ فیک دی، دا دوکه ده. داسې نه کوي.
دا یو ذهنیت ته چې الله جل شانو دلته خلکو ته ښیي. نو کله چې دایي دلایل پیش کړي دواړه قسمه نظري دلایل عقلي دلایل هم پیش کړي او مشاهده حسي دلایل هم پیش کړي مخې ته ورته هم ښیي. نو هغه دلیل چې هغه د تخکاري نه نو دی څه وایي دی زموږ د پلارانو او مشرانو نه ښه پوهېږي دا بانه وي ورسره. او چې کله ورته ته هغه شیز مخامخ ښیي بیا څه وایي دا یا دوکه ده یا طلسم دی او یا جادو دی چېرته یا دروغ دی چل نه مني ځکه د یو ډانچه جوړه شوې فکري ډانچه دی هغه سیز نه تسلیموي. خیال دی دې له به مونږ یو بل نوم ورکړو مونږ به داسې وایو چې دا یو نفسیاتي سرکشي ده. څه ده؟ ذهني او نفسیاتي سرکشي ده. الله جل شانو دلته دواړه ځایونه ذکر کړي. ډومبی الله جل شانو فرمایل چې دی واقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیة لیؤمنن بها. دی قسمونه خوري که مونږ ته یو د الله د طرف نه یوه نښه راغله نو مونږ به ایمان راوړو په هغې باندې. نو دا هغه دلیل دی هغه دلیل چې هغه محسوسیږي نه. او د ننني آیتونو مبارکو کې هغه دلایل دي چې کوم محسوسیږي کم د مړو راچوتېدل او نبي علیه السلام دپاره ګواهي ورکول یوه بل د نورو څیزونو راچوتېدل او د نبي علیه صلات وسلام دپاره دلیل یا فرشتې راکوزېدل. نو دا خو داسې یو کار دی حسي دی ښکاري سړي ته. نو د دواړو قسمه دلایلو کې دوی څه کول خبره ونه منله. نو څنګه چې هلته دوی ته ایمان نه نصیب شوی په غیر حسي دلایلو سره دغه شان په دې حسي او دا مشاهده چې وکړه د دې باوجود هم دوی ایمان نه راوړي الله جل شانه. ځکه دوی نفسیاتي سرکشه شوي دي نفسیاتي سرکشه شوي. نو ګوره به تاسو ته په قرآن کې بار بار ګوره